جرمني او بریتانیا پر افغانستان غونډه جوړوي. ویډیو را سره تر پای وګورئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. جرمني وایي دا هیواد د روان مارچ په پای کې د بریتانیا په همکارۍ د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي. د جرمني دولت لپاره د بهرنیو چارو وزیر توباس لیندن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی په دې خوشحاله دي چې د افغانستان لپاره د لوړې کچې د ژمنو په خاطر کانفرانس کروتوب کوي. د ملګرو ملتونو پر اساس په 100 کې 90 افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې دي او د افغانستان نیمایي نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. تېره شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرا لینز د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې د افغانستان د اقتصاد پر احیا کېدو ټینګار وکړ. دې غونډې ته د افغانستان په اړه د راپور د وړاندې کولو پر مهال خبرداری ورکړ چې که د افغانستان اقتصاد ښه نشي لا ډیر خلک به وزګار او بېوزله شي. دې ټینګار وکاوه چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره باید د طالبانو د حکومت له چارواکو سره کار وشي، خو دوی دا هم وویل چې د دې دا معنا نه ده چې د طالبانو د هر کار ملاتړ دې وشي. جرمني په تېرو 20 کلونو کې د افغانستان یو له مهمو مرستندویو هیواد څخه و. بریتانیا تر اوسه پورې د دې کانفرانس په اړه څه نه دي ویلي. دا وه زموږ چمتو کړې ویډیو. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره له موږ سره اوسئ. تر بیا ښې چارې.